ښه نو زما ښکته پښتنو ورونو تاسو ته به چې ما ویلې چې پاکستان غلام هېواد دی تاسو به ماته کنځلې کولې تاسو ته به ما ویلې چې د پاکستان پوج د پاکستان جرنیلان کرنیلان دا د امریکې دي دا د امریکې په غږ باندې کینی او پاسي تاسو به ماته کنځلې کولې تاسو ته به ما ویلې چې دا د جرنیلان کرنیلان د اسلام په ضد جوړ شوي تاسو به ماته کنځلې کولې تاسو ته به ما دا ویلې زما ښکته پښتنو ورونو چې پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برطانیه تاسو به ماته کنځلې کولې تاسو ته به ما دا ویلې چې یاره داسې وخت را روان دی چې یو دغه نه د یو امریکایي ډالر نه به 200 روپۍ جوړېږي تاسې به ماته کنځلې کولې ما به تاسو ته دا ویلې چې د یو پونډ نه به 200 300 ته به رسېږي تاسې به ماته کنځلې کولې نن ټولې خبرې الحمدلله زما په ثبوت ورسېږي تاسو ته به ما دا ویلې چې د چین دوستي مه وایئ چین ستاسې دوست نه دی دا چین چې دی دا چې کله د دغه ټیم راغی د غیرت او د ودرېدو دا چین به تاسې نه تښتي نن وګوره چې په پاکستان کې یو دماغه پې وشوه لاړې چین په خپله مخه باندې وتښتېدو نو دلته دغه ټولې خبرې ما لایفونه به کول ما به ځان سره په خپل یوټیوب چینل کې ځان سره سیب کول نو دلته مې پاس د خپل یوټیوب چینل هغه ویډیو ورکړې ده چې 6 میاشتې مخکې ما دا ویلي چې یو ډالر نه به 200 پاکستاني روپۍ جوړېږي نن دا د 6 نیمې میاشتې روانې دي چې اقا مقه کار نن دا ورسېد د یو ډالر نه 200 پاکستاني روپۍ جوړېږي او د یو پونډ نه 250 کلدارې جوړېږي نو په دې باندې زما نننۍ ویډیو ده چې تاسو باندې هغه خپله ویډیو دلته اورم چې تاسو یقین وشي چې دې باچا کاموال ورور چې څه خبرې موږ ته دا وکاله کولې ټولې زموږ دغه دپاره کولې ټولې زموږ د یووالي دپاره کولې د لر او بر پښتنو اواز دی اوچتو حقیقت نه پټېږي نو نن انشاءالله زما خبرې ټولې په ثبوت ورسېدي چې د پاکستاني اقتصاد کوم طرف ته روان نو اول در باندې زه خپل لایف در باندې د لاسپیکر د وجې اورم او هغه یوټیوب چینل لینک مې دلته پاس ورکړی تاسې داسې کتلی شو داسې ډېرې ویډیوګانې زما شته زه به تاسو یو خیم چې ما 3 کاله مخکې هغې وخت کې د برطانیې د یو پونډ نه 140 پاکستاني روپۍ جوړېدي ما ویډیو کړه ما ویلې چې په 3 میاشتې پس به تاسو وګورئ چې د یو پونډ نه یو برطانیې پونډ نه به 200 کلدارو ته یعنې 200 پاکستاني روپۍ ته به رسېږي د پاکستان اقتصاد دومره خرابېږي اوس 240 کې دی او دا واورئ چې د یو ډالر نه به 200 کلدارې 200 روپو ته به دا رسېږي تاسې به وګورئ 3 میاشتو نه واله 6 میاشتو پورې دا اقتصادي دغه دی دا دې کته نن 6 میاشتې پوره شي دا لینک ما ورکړی دی نور قضاوت به تاسې پرېږدم زما ښکته پښتنو ورونو ما هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړي خو افسوس دا دی چې زمونږ غني بابا د خدای وبخښي یو غټ شاعر او ستر شاعر تېر شوی هغه څومره شاعري وکړه پښتانه په شاعري باندې اوس وروسته پوه شو باچا خان بابا څومره مبارزه وکړه د هغه په مبارزه د هغه په دغه خلک اوس پوه شو مونږ زه داسې نه یم چې زه ګنې یو غټ سړی یم زه همیشه په دې لایفونو ته چې راځم ما دا ویلې چې زه دهقان غریب بېسواده یو عام دهقان ستاسې ورور یم مزدورکاره سړی یم خو په ټولو مسلمانانو مې زړه خوږېږي خو په لر او بر افغان باندې مې زړه درک کوي په لر او بر پښتنو باندې مې زړه درک کوي چې دغه څه لوبه ورسره روانه ده اوس نوې بله ډرامه وورئ بله ډرامه د زرداري زوی چې اوس یې وزیر خارجه کړی دی ورور هغه دغه ته لاړو امریکې ته لاړو ځان پوه کړي افغانانو پښتنو ورونو د چشت دپاره لاړو بې لر او بر پښتانه افغانان یې خرڅ کړه بې د طالبانو حکومت خرڅ کو بل شي ته دا نه دی تللی صرف دا جرنیلان او کرنیلان بې وږي شوي دي او دا ستاسې په وینو باندې د لر او بر افغان پښتنو په وینو باندې دا بیا ځانونه مړی نو هېڅ مطلب د زرداري د دوی هلته نه اول خو لیاقت د وزیر خارجه نه لري څه رقم ګلببو ده تیاره او وګورئ دا یې روان کړی سي مهربانه هلته امریکې ته چې لاړ شئ تاسې دغه وګورئ بالکل یې ورسره دا اګریمنټ وکړو چې لر او بر پښتنو افغانانو کې به دلته بیا یو بل جنګ به نښلي که دا ونه نښتو او دا لوبه ګرمه نه شوه دا زما لایف به دا لایف به زما یاد ساتئ دا صرف او صرف د دې دپاره دا لیږلی وو چې د دې کرنیلانو جرنیلانو د دهشتګرد جرنیلانو کرنیلانو پیغام امریکې ته ورسوي چې مونږ خو ستا غلامان یو تیار یو دته ووایه چې پښتون افغان دله بیا څنګه مړ کړو ځکه د پاکستان د پوځ د کرنیلانو جرنیلانو کاروبار صرف دا دی چې هغه انسانان وژنه مسلمانان وژنه او د مسلمانانو په ضد چلېږه چې د یوروپ او د یهودانو د نور نه پیسې اخلي په سوات باندې اپریشن وکړه په ملکان باندې اپریشن وکړه په وزیرستان باندې اپریشن وکړه طالبانو حکومت خرڅ کړه دهشتګرد ولېږه دهشتګرد ټریننګ کړه دا د پاکستان د جرنیلانو کرنیلانو اصلي مخ دی نن ورسېده په ثبوت باندې چې تاسو ته ما څه ویلي
ورسېده یو ویډیو مې درته په ثبوت باندې ښیم چې یو ورونو زه نفرت نه اچوم ما د اتفاق دپاره دومره منډې کړي دي ما د غاړه ورځ په قیامت باندې که ما به د لر او بر د یخته عمره فرق ساتلی ما درته وویل چې دا زما ټوله خاوره زما کور دی مانه چارسده نه دی یاره مانه مردان نه دی یار مانه ثوابی نه دی یاره مانه نوخار نه دی یار مانه کوواټ روډ نه دی یار مانه سکیم چوک نه دی یار مانه بډبیره نه دی یاره مانه قمردین ګړی نه دی یاره مانه بالا ماړی چونګې مولانا بجلیګر صاحب حیدر میډیکل سټور چې پې لیکلي وو هغه دوکان مانه نه دی یار چې دغه شان مولانا بجلیګر صاحب ناست و زه نمک مرداري نه کوم ما ته د پېښور کوڅو او د کابل په کوڅو کې هېڅ فرق نه ښکاري او نه یې فرق ساتمه ځکه چې موږ ټول یو خلک یو قوم یو دغه یو نو خبره دا ده چې ما چې تاسو ته دا خبرې کولې دا مې ستاسې د پیدې دپاره کولې چې دغه ډله چې ده دغه ډله دا به دلته هم عمران خان خوا کوي زه هغه سړی یم چې عمران خان کېناستو اولنۍ مبارکي ما ورکړه د پښتنو ښکته پښتنو د پي ټي آی والا ته اولنۍ سړی زه وم چې ما مبارکي ورکړه کله چې عمران خان په دا کېنه او زه چې کله په سویزرلینډ ته ورسېدم په سویزرلینډ کې ما یو لایف وکړو ما چې دا خو یې راوستو وګوره همدغه جرنیلان او کرنیلان دغه به ورته دسیسه جوړوي همدغه به یې دغسې مهربانه خوا کوي نن تاسې وکړه چې هماغه لوبه عمران خان سره وشوه که ونه شوه نو خبره دا ده چې افغانان ورونو تاسو ته زه همیشه داسې پیغامونه یو داسې خبرې تاسو ته کوم چې هغه په ثبوت باندې ورسېږي زه تاسو ته وایي خبرې نه کوم نه خپل وخت بربادوم نه ستاسې وخت بربادوم دا واورئ چې نوې لوبه بیا د پاکستان دهشتګر ریاست دغه جرنیلانو کرنیلانو د زرداري د زوی په وجه باندې چې دغه امریکې ته لاړو دغه به وګورئ چې دلته به زموږ په افغانستان کې بیا جنګ نه خلي دا به وګورئ چې بیا به تباهي او بربادي راځي بیا به په ښکته وطن باندې د تباهي او د بربادۍ یو نوې لوبه شروع کېږي نوې سودا یې ستاسې وکړه وم کتل چې څنګه چې شهباز شریف کېناستو اول حملې په خوست او په کونړ باندې وکړي وم کتل او همداسې به دا جریان ساتي همداسې به دا لوبه روانه خو موږ افسوس زموږ خپلو پښتنو ته دی زموږ هغه پښتنو ورونو ته دی چې دلته به ما ویل چې دا جرنیلان کرنیلان دهشتګر پنجابیان دا د پښتنو په ضد دي تاسې به نه منله تاسې به د باجوا په سر باندې ماته کنځلې کولې تاسې به د غفوري دهشتګر په سر باندې ماته کنځلې کولې تاسې به د شهباز شریف نواز شریف دهشتګر چې د پښتنو بنیادي دشمنان دي چې ډرامې ورپسې جوړوي د هغې که ملایې دي او که سیاستمداران دي ټول د پښتنو په ضد باندې د لر او بر پښتنو په ضد باندې نن تاسې بل ور دې ویډیو وکته چې د ښکته وطن یو ماشوم هلته وژني او هغې سره زیاتې کوي او بیا د پنجاب پولیس هغې سره څه کوي هغه ویډیو هم تاسې کتلي ما په ټیک ټاک کې شیر کړې ده نو زما خبرې دومره لایف و نن تاسو ته ما چې کوم شپږ میاشتې مخکې کوم خبرې ما کړې وي الحمدلله هغه دلته په ثبوت ورسېدي دا د یوټیوب چینل زما مه لایک کوئ زه د لایک دپاره نه راځم چې زما سبسکرایب کوئ او دا زه په چینلو منلو کې نه یم خو صرف تاسو ته مې ثبوت ښودو چې دغه لوبه دلته بیا شروع کېږي پنجابي دهشتګر ریاست وږی شوی دی او د ده ولږه چې دا څه رقم مړېږي او د پښتون په غوښو هغه د پښتون په تباهي پر بربادۍ په بېعزتۍ باندې دا د کار دی اوس تاسو ته به بیا خولې دره چې پاکستان انتهایي شدید بحران طرف ته روان دی دا خو لا 200 دي چې تاسې به ډېر زر وګورئ چې د $1 نه به 250 کلدارې جوړېږي د £1 پونډ نه برطانوي پونډ نه به 300 کلدارې جوړېږي یو پېټرول تیل چې دی 1 لیټر دا به د 200 نه وړي یو همدغه شان نور شی نه د تباهي او د بربادۍ لارې طرف ته پاکستان همدغه جرنیلانو او همدغه ISI روان کړی دی او همدغه پښتون به په همدغه دریاب کې ولیږي هغه چین چې تاسې پې ډېر موږ ته کنځلې کولې چې چین پاک چین دوستي مو کته چې یو بم پکې خلاص شو نه پاک پاتې شو او نه دوستي پاتې شوه سیه مهربانه لاړو چین ته نه وتښتېدو سیه مهربانه په ډک میدان باندې پاکستان پرېښودو موږ دا ځکه ویلي چې دا 5 قدرتونه چې دي امریکا برطانیا فرانسه روس او چین دا د دنیا بدماشان دي د دې خپل مفادات دي دا د دې ټولو مسلمانانو په باره کې یو دي د دې مفادات یو دي په دې باندې یقین مه کوئ او دغه دې لوبه هم تاسې وکته چې روانه ده د افغانستان طرف ته چې څه کېږي ډېر بد طرف ته هم روان دی او همداسې ښکته وطن خو تباهي او بربادي به صرف په لر او بر افغان وطن کې وي الله دې موږ تاسې خیر کړي چې راوچت شو او خپل وطن خپل خلک د دې بربادۍ نه بچ کړو زمان بل لایف به انشاءالله په طالبانو په حکومت باندې وي چې غټې شتي اوس د یو کیلو وزن نشي اوچتولی او 3 منه په سټ دی پروت دی نو سټ دې ماتېږي او لاندې خپې دې ماتېږي بیا به انشاءالله به دا خبرې کوو په بل لایف کې په الله سپارم خالي ثبوت مې ته وښودو چې دا تاسې اوس وګورئ